برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه خپل سفر لړ کې د هلمند والي محترم مولوي عبدالرحمن کندوزي صاحب سره د برېښنا اړوندو ستونزو او غوښتنو حل په موخه ولیدل. کارمندان فنی و تکنیکی د افغانستان برېښنا شرکت جنراتور داخلی فابریکه تولیدی برق سروبی را بعد از 53 سال دوباره ترمیم نموده و از سوی برېښنا شرکت افتتاح شد. د افغانستان برېښنا شرکت لوړپوړي تخنیکی ټیم ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو ته د خپل سفر په لړ کې د برېښنا اړوند تاسیساتو د ماڼوګي او اسداباد برېښنا تولیدي فابریکو څخه د لیدنې ترڅنګ په یاد ولایتونو کې د برېښنا تخنیکی مسؤلینو سره ولیدل او د خدماتو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. کارمندان عملیاتی ریاست بغلان برېښنا کار نصب اگریگات دوم فابریکه تولیدی برق را آغاز نموده و تجهیزات اگریگات متذکره به گونه اساسی ترمیم شده که همزمان با تکمیل کار نصب آن فعال خواهد شد.